مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول څه خفه شوم ما تا بله ورځ درته ویلې څه کنځا ما نه وه کړې او باقاعده ما هغه خیر د هغه نه به تیر شو خیر د هغه نه به تیر شو وروره تاسو کې نشته ده نشته ګوره خبرې ته غوږ شه والله بالله که کینه وای اوس مې راجګولې نه بخښنه دې وغوښتله موږ داسې خلک نه یو قاري صاحب کمره مه بند کړئ عزتمند سي دا د کومې مدرسې نه فارغ شوی ده او مفتي ځان نه جوړ کړی ده او لس دانې ځان سره کېنولي دي څه د 4 لکو اردو ته توهین وکړو ورته ویلې څه دا د کفر نه ما اوښتي دي او که زه ستاسو ته ګوره زه تاته وایم اسرائیل کافر دي که مسلمان دي اسرائیل سره کافران دي سره کافران دي ورشه زه به یو فلسطینی لایف ته راوغواړم ته له یو فلسطیني نه پوښتنه وکړه دغه وحشت چې بله ورځ په خوست په سفریو کې چې ګوره وروستۍ بېلګې درته وایم او دغه وحشت چې بېګا د زنانو او د ماشومانو تر مخې په ننګرهار کې شوی دې نه مخکې په ننګرهار کې په ټټنګ په سیمې کې په یو مدرسه کې چې کوم خلک 11 کسان یو استاد او ډاکټر په شمول په نیمه شپه 3 بجې د 8 کلن او 6 کلن ماشومانو تر مخې په مدرسه کې په شهادت رسولي والله اسرائیل دغه ظلم کړی مبین صاحب ګوره رسنۍ خو موږ تاسو په لاس کې دي د فلسطین او د اسرائیل او د ټولې دنیا رسنۍ موږ تاسو وینوي اوري ټول ورځ فیسبوکونه دي د تلویزیونی رسنۍ دي چاپی رسنۍ دي تر اوسه پورې یعنی په دې 13 کلونو کې یا په دې 13 کلونو کې تاسو یو قضیه داسې اوریدل ده چې اسرائیلي عسكر د فلسطینی کور ته ورغلي ده فلسطینی هم په شهادت رسولې ده دغه خزي ماشومان هم په شهادت رسولې دي تاسو چا اوریدل دي وای تاسو دا څومره اوریدونکو دلته دي هغه دی وای چې ما اوریدل دي اوریدل وی و په تر شلو کې موږ ته څه دي او فلسطینیان اسرائیل بالکل هلته د ځمکې غاصب دا ځمکه نیولې ده او سخت اشد يهودي ده خو دې اشد يهوديانو نه هم دغه خلک ظالمان دا خلک په دې 13 کلونو کې خو نه په دې 13 کال کې دوی وحشتونه وګوره دا سړی که فرضاً طالب وي زه فرض کړه دا طالب ده ته دغه کور ته ورځي خو دا سړی ولې سړی ولا محکمه کا ته قانون لري هغه د خپل قانون ته خو وفادار شته چې کفر کوم قانون جوړ کړی دا اسلامي قانون نه هغه کفري قانون هغه خلیلزاد قانون هغه راند کارپوریشن قانون هغه جنگي قوانين هغه قانون ته خو وفادار پاتې شه او هغه قانون دا سړی محکمه کا دغه د ځنګل قانون دا د بلیک واټر قانون دا خو په اسرائیلو کې نه د واکمن دا خو د برما په بودایانو کې نه د واکمن دا خو په کشمیر کې نه د واکمن د اندوان دی په یو کشمیری کور ته نه ورځي چې هغه خزه ماشومان هم ټوټه کې دایم شهید کشمیر د چچنیا کې روسان نه ورغلي برما کې بودایانو داسې ظلمونه نه دي کړل کده خلکو چې وکړ فلسطین کې ګوره دغه اشغال روان ده ما تاسو ته وویل چې دا بیلګه تاسو په اسرائیلو کې نشي پیدا کول اسرائیلو چې سخت وحشتونه ظلمونه دي فلسطینیانو سره کړی دي فلسطینیان د دوی سره په کانو جنگيږي خو اسرائیلو داسې د خلکو سره نه دي کړی لکه دغه د بلیک واټر افغاني بلیک واټر چې د خپل ملت سره وکول او عجیب خبره ده زه تاسو ته بل نادر وایم رسنۍ هم وایي د 0.02 قطاعات امریکایي قطاعات او د کمپاین والا رسنیو کې وا په ډیره بے شرمۍ په ډیره سپینسترګۍ ور اعلامیان خبره کی چې ما موږ طالبان وژلې دي ته خو چې په طالب یو ثبوت پیدا کی د تبلیغاتي د پروپاګاند لپاره د تبلیغاتي جنگ لپاره یو مزدور بیچاره افغان راونی سي هغه د کوتکو د دبیو د شکنجو لاندې د غیر اقرار واخلي به رسنیو تر وباسي پر رسنیو کې هغه د دې اعتراف خبروي تر دې حد پورې ته وحشي او ظالم او د انسانيت او د افغانيت د چوکاټ نه وتلې چې ته یو بیچاره سړی په چوک په سر پیدا کې هغه وه وټه کوي هغه اعتراف پر رسنیو کې نشروي بیا دغه افغان چې ته کور ته ورغلی د دې په اړه چې تا کوم ثبوت او اسناد دي تاسو سره در سره دي دا ولې د رسنیو سره نه شریکوي خو تاسو خو الته لاړ شئ یو دوه ټوپکونه الته واچوي چې دغه مدید سره ټوپک ونیول دا خو ثبوت او سند نشي کېدای دا سړی چې طالب په کوم ثبوت طالب په کوم سند طالب هغه ثبوت او سند تاسو د رسنیو سره شریک کړئ چې موږ د دې کور ته ورغلو د خزي ماشومان مو وژل دایم مو وژلو په دې دلیل چې دای طالب کدي زه طالب یم زه د تانه ګیله نه کوم ته زما دښمن یې چې په څومره قساوت می توجلې شي و می وژنه کما تا ګیله وکوله کما ستانه شکایت وکولو زه به پښتون نه یم
زه به افغان نه یم په ما ته شکایت وکولو زه بیا مجاهد نه یم دا مبارزه بیا ما د الله دپاره نه ده شروع کړې که زه ستا نه شکایت وکوم زه داسې مسلمان نه یم زه داسې افغان نه یم چې زه د تا د ظلم شکایت کوم زما سره یې وکوه چې څه دې په لاس پوروي را سره ویې کوه خو د چاودپون د بزګر سره یې مه کوه د چاودپون د ولس سره یې مه کوه د بیچاره افغان سره یې مه کوه د ښځو بیچاره افغان د ښځو ماشومانو سره یې مه کوه زما سره د چې څه په لاس پوروي را سره ویې کوه او چې څه مې په لاس پوروي در سره کومې زما شهیدان دې په تبرونو ووهل ما ستا هغه وحشیان په اور کې وسوځول پرون دې په بغلان په کاپیسا کې زما شهیدانو ته توهین کړی ده منتظر اوسېږه چې د دې قاتلونو سره زه څه کوم زه به بیا تا ته وښیم چې ستا هغه قاتلونو سره ما څه وکړل زما سره د وحشت وکړه په خوست کې د وحشت په وردګو کې انتقام واخیسته منتظر اوسېږه چې زه څه کوم او الحمدلله زه درته زارۍ نه کوم چې زما کور مه ړنګوه ما مه وژنه زما ښځه او ماشومان مه وژنه هر څه دې چې په وس پوروي لاس دې خلاص که ما درته زارۍ وکولې که ما ګیله وکوله که ما غوغا وکوله زه افغان نه یم خو بیچاره ولس افغان نه مې زړه سوځي دا خلک مه وژنه جنګ ته راشه په میدان جنګ وکوه افغان بېګناه افغان بیچاره افغان هغه افغان چې ما یې په کلي کې لمونځ کړی دی ما یې په کلي کې ډوډۍ خوړلې ده ته ورځې هغه افغان ته د هغې په کور ننوځې ښځې ماشومان یې وژنې دی یې وژنې جومات یې مړنګوې کلی یې مړنګوې کور یې مړنګوې دا مه کوه دا یوه خبره درته کوم چې دا مه کوه او که کوې بیا باید موږ هم داسې وکړو چې ستا کور ته لاړ شو ستا ښځې ماشومان هم باید ووژنو ستا کور هم باید ړنګ کړو موږ هسې ستاسې په قرارګاه موټر بمونه کوو موږ د یو څو موټر بمونه ستاسې په کورونو درننه باسو چې تاسې انسانان کېږئ که نه موږ ته هم بیا پکار ده موږ هم باید دغسې در سره وکړو چا چې ستا سره ستړي مشي کړې ده هغه باید ووژل شي څوک چې ستا سره تعلق ساتي باید ووژل شي څوک چې تا ته ډوډۍ درکوي باید ووژل شي څوک چې ستا سره سلام او کلام کوي باید ووژل شي ځکه ستا منطق دا ده ستا محکمه دا ده ستا حکم دا ده څوک چې زما سره سلام کوي ته یې وژنې څوک چې ما ته ډوډۍ راکوي ته یې وژنې کوم کلي کې چې زه شپه کوم هغه کلي ښځې ماشومان ته شهادت رسوي نو خو زه باید تا ته داسې سزا درکړم قدرمن شي قاري صاحب محترم وفادار صاحب که چېرته